السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به ملګرو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم ملګرو ډېر افسوسناک دردناکه واقعه مخې ته راغلې د صوابۍ سره تعلق لرونکی د 22 کالو ځوان محمد علي نن چا سبۍ ډېر زیات په دردۍ سره قتل دا یې ولې قتل کو او د قتل کېدو اصل وجه څه مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات نه حاصل ملګرو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په چینل نوي وئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر درس دي سره د ټالۍ نشانه مو وایي چې تاسو ته تازه معلومات نه زر تر زر خبرې ملګرو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه چې کومه مخې ته راغلې دی محمد علي چې د صوابۍ سره تعلق لرونکی ده او د 22 کالو ځوان دی نن سبا نامعلومو کسانو په ده باندې فایرنګ وکړو د فایرنګ د وجې دا یو 3 ډزه ولګېدو چې ډېر زیات زخمی شو او زخمی حالت نه دا بیا اسپتال ته وړو خو د حالت زیات خراب اسپتال کې د حق ورکو او د حق نه بعد بیا د پوسټ مارټم لپاره کلو خان اسپتال ته وړل چې هغه ځکه به د پوسټ مارټم کېږي او د هغې موقع باندې بیا پولیس هم راغلو او د مور او پلار ته دا اطلاع ورکړه چې آیا ستا زوی باندې چا قاتلانه حمله وکړه او په هغې کې دا ډېر زیات زخمی دی او بیا وفات شو نو مور پلار یې اسپتال ته راوړل او پولیس ته دا بیان ورکړو چې مونږ د چا سره هیڅ قسمه زیاتې او ظلم نه ده کړی نو زموږ سره دومره ظلم او زیاتې ولې او زموږ زوی خو چا سره هیڅ قسمه لانجه او یارانه مایانه نه وه نو د دومره ظلم او زیاتې موږ سره ولې کېږي نو زموږ د پولیس نه او د حکومت نه دا درخواست دی چې آیا زموږ سره چې دا څومره ظلم او زیاتې وشو نو دا سړی دې موږ ته په ګوتو راکړي چې آیا زموږ په زوی باندې چا قاتلانه حمله وکړه او دا یې قتل کو د دومره زیاتې زموږ سره چا وکړو ملګرو نور ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ والسلام